سلامونه ملګرو، هیله ده چې حتما به یاست، وخت مو په خیر وي. غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته دا تشریح کوم دا وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې والر روبات له خپل باینانس اکاونټ سره کنیکټ کړو، تر څو موږ ته وکولی شي چې دا والر روبات موږ باینانس کې راته ټریډ وکړي. نو دې کنیکشن لپاره به راځو، اول به دې والر روبات اکاونټ جوړوو. اکاونټ چې موږ جوړ کړو ورته یو پیکیج اخلو. پیکیج اخیستلو وروسته به راسئ اکاونټ لاګین شئ. په د عمومي صفحه کې به ښکته لاړ شئ، په دې ځای کې ای پی آی کنیکټ په دې به کلیک وکړو. په دې چې مو کلیک وکړو، دلته موږ تاسو کولی شو له دوو ایکسچینجو سره دا والر روبات کنیکټ کړو. یو باینانس ده او بل چې د هوبي ده. دغه دوه ایکسچینج یا د والټ دې موږ کولی شو په دې سره خپل والر روبات کنیکټ کړو او هلته ټریډ راته وکړي. نو راځو موږ له باینانس سره کنیکټ کوو. په دې چې کلیک وکړو، دلته ښکته صفحه خلاصه شوله. اوس یو ای پی آی کې غواړي او بل سیکرټ کې غواړي. دغه دوه باید موږ له باینانس له اکاونټ څخه ورته راواخلو تر څو دا له باینانس سره کنیکټ کړو. راځو خپل باینانس خلاصوو. خپل باینانس اکاونټ چې مو خلاص کړ، دغه عمومي اولنۍ صفحه کې خپله هوم کې مور اپشن باندې کلیک کوو. په دې چې مو کلیک وکړو، صفحه ولې ښکته بیایو. نور همدغه ادر ته راځو، دغه ښي طرف ته پنځ کې لیکلي ادرس کلیک کوو. له هغه وروسته ای پی آی منیجمنټ باندې کلیک کوو. دلته ورته منتظر کیږو تر څو ای پی آی منیجمنټ صفحه راخلاصه شي. په دې صفحه کې په کریټ ای پی آی باندې کلیک کوو. په دې سم کلیک وکړو، سیستم جنریټډ یعنی سیستم چې کومه چې موږ ته جنریټ کوي همغه انتخابوو. دا له تیار اتوماتیک مارک ده، نیکسټ باندې کلیک کوو. له نیکسټ وروسته دلته یو نوم ورته ورکوو. دغه کېدای شي لیبل ورکوو چې له کوم روبات سره وصل کړی دی. موږ والر نوم ورکوو، له والر روبات سره وصل کوو. نیکسټ باندې کلیک کوو. له نیکسټ وروسته همدغه وریفیکیشن کوو، سکیورټي وریفیکیشن. اوس د سکیورټي په خاطر باندې زموږ ایمیل او زموږ تلیفون شمارې ته یو وریفیکیشن کود لیږي. دواړه سینډ شو، همدغه ورته رااخلو. دا ده وریفیکیشن کود. ایمیل چک کوو، د ایمیل ورته رااخلو. دا اوس په سبمیټ کلیک کوو. ای پی آی کی کریټډ، اوس کی کریټ شوله. د دې لپاره دا کته کی ده. په دا اخري برخه ته راشئ، دلته یو داسې ویکتور غوندې علامه ده ښکته خواته، په دې به کلیک وکړئ. په دې کلیک وکړئ، تاسو ته به همدغه کیو آر کوډ هم جوړ شي. ای پی آی کی او سکیورټي کی دواړه به درته جوړ شي. راځو مخکې ته دې چې دغه کی موږ راواخلو، هلته یې ورکړو. لومړی راځو دغه بای چیکینګ دیس بوکس آل ایگزسټینګ ای پی آی کی، په دې باندې ټیک مارک ټول څه وځي، په دې باندې کلیک کوو. داسې هم کلیک وکړم. لومړی به دا شرایط ووایم، د سکیورټي چې کوم شرایط دي، کوم خبرې دي، همدغه ټول باید ووایم چې دې سره تر څو پورې ګوره دا کته چې ده باید نشي ټیک مارک کولی، تر څو پورې دا ټول تا ویلي نه وي. دا همداسې به ووایې پورته، تر سره پورې پورته کړو، نو په دا پوه شې تا وویل. اوس په دا ټیک مارک کې، له ټیک مارک وروسته به یې کنفرم کې. چې کنفرم کوی تو یعنی کوم روبات سره وصل کوي، تو په دې باورې دا تو وصل کوي ورسره، دا شرایط یې وویل، مطابق خوښ یې که خوښ ولو همدغه کنفرم کوي. کنفرم چې کلیک کوو، دلته ورته منتظر کېږو. یو ځل بیا وریفیکیشن کود زموږ ایمیل او زموږ شمارې ته لیږي، همدا ورته رااخلو.
وریفیکیشن کود چې مو ورکړو د موبایل او د ایمیل سبمیټ کوئ. سبمیټ شو. له سبمیټ وروسته راځو موږ دلته دا اختیارات ورکوو چې دغه والر رباط زموږ بایننس کې څه شی وکړي. موږ صرف انیبل سپاټ اینډ مارجن ټریډینګ ورته انتخابوو. دغه والر رباط ته زموږ ته صرف سپاټ ټریډ کوي. نو سپاټ ټریډ ورته انتخابوو، نور اختیارات نه ورکوو، نور هېڅ هم نشي کولی موږ اکاونټ کې. همداسې مو وکول. له دې وروسته راځو دلته په سیو باندې کلیک کوو. سیو چې کلیک وکړو ګیټ کود یې ورځل بیا موږ ته موبایل شمارې ته کود رالیږي، وریفیکیشن کود. دا ورته راخلو. یو ځل بیا سبمیټ کوو. اوس دا ادرس راغی. دوه کې موږ ته راغلی اي پي آی کی او سکیورټي کی. اول دا کاپي ورته لیکلي دي، اي پي آی کی را کاپي کوو. راځو خو د والر والټ ته یا والر اکاونټ ته په اي پي آی کی کې پیسټ کوو او دوم سکیورټي کی را کاپي کوو. سکیورټي کی را کاپي کوي باید د باندې ادرس باندې کلیک وکړئ چې ادرس انتخاب شي، کاپي کلیک. دا به راشي دلته په سکیورټي کی کې پیسټ کړئ. پیسټ کړئ کنیکټ وکړئ. دا کنیکټ شو. اوس دغه کومه کیسې موږ را کاپي کړې وله دا کې باید تاسو یو ځای در سره وساتئ تر څو په آینده کې ورته ضرورت شي. اوس دا کنیکټ شو. راځه کولی شئ چې ښکته دا خو مې صفحه ده. راځه خپل اکاونټ ته په اکاونټ باندې کلیک کوو، یوزر نیم باندې همدغه ته دلته به اوس راشئ رن بوټ به کلیک کړئ. connection is finished. was connect to دا اوس ګورئ ما باینانس سره کنیکټ شولو. پلیز ټای after 2 minutes یعنې وروسته 2 minutes چک کړئ. ګوره ما ته هم دا اوس راته ښیي ستا باینانس بیلانس یې ده 8 USDT پکې دي، BTC بیلانس یې ده دومره بیټکوین پکې دي تا په اکاونټ کې، او کرنټ پرایس دی USDT همدغه ده. دا ټول درته درته ښیي. اوس ځکه اوس کنیکټ شو، په مخکې دا نه ښوده. اوس زما والر رباط له باینانس اکاونټ سره کنیکټ شو تر څو ما ته ټریډ وکړي. اتومات شکل باندې اوس ما ته ټریډ کوي. نو هیله ده چې معلومات مو اخیستي. که کوم پوښتنه لرله د دې ویډیو په ډسکرپشن کې د واتساپ نمبر پیدا کولی شئ له ما سره تماس ونیسئ. ښه وخت ښې چارې.